یو صحابي راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې د الله پاک پیغمبره د شریعت احکام خو ډیر زیات دي خو ته ماته یو داسې عمل وغواړې چې زه هغه خپله مشغله وګرځوم او په هغې باندې همیشه عمل کوم ماته یو خاصه وظیفه راکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ستا ژبه دې همیشه د الله په ذکر باندې لمده وي همیشه د الله ذکر کوه نو دیو جن علماء لیکلي دي دا ذکر داسې یو عبادت دی چې د دې دپاره نه د ټایم تعین شته دی او نه ورله اودس ضروري دی دا داسې یو عمل دی چې ته هر ټایم کولی شي په ملاسته یې کولی شي په ناسته یې کولی شي په ولاړه یې کولی شي په اوداسه کې کولی شي بیا اوداسه یې کولی شي دکان کې ځان له کار کوي د الله ذکر کولی شي په پټي کې کار کوي د الله ذکر کولی شي زنانه دې کور پخلی کوي د الله ذکر کولی شي ځایونه جارو کوي د الله ذکر کولی شي دا یو داسې عبادت دی چې دا ته په هر ټایم کې کولی شي دې لپاره مانع نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي ته فرمایي وي خپل جبه همیشه د الله په ذکر باندې لمده وساته همیشه لمده وساته نو ذکر مونږ کې کوتاهي ډیره زیاته ده یا به د چا غیبت کو یا به چرته لمس کو یا به چرته په بل ګناه کې مبتلا یو نو د الله ذکر په مشکله باندې مونږ کو حالانکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی سلور سیزونه داسې دي چې دا چاته ورکړی شو کنه نو دته د دین او د دنیا ټولې ښېګړې ورکړی شي صرف سلور سیزونه دي دا چې چاته میلو شو د دین او د دنیا ټولې ښېګړې دته میلو شي په هغې کې یو نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي وی هغه ژبه چې کومه د الله په ذکر باندې مشغوله وي هغه ژبه چې په هغې باندې د الله ذکر کېږي دویم نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي شکرګزار زړه داسې زړه چې هر ټایم د الله شکر وباسي او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي داسې بدن چې هغه مشقت تکلیف برداشت کوونکی دی لږ تکلیف سره چغې نه وي تکلیف برداشت کوي او څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نیک عمله بیبي چې هغه د خاوند په مال کې او د ښځه په خپل ځان کې خیانت نه کوي کو خاوند موجود یا کو موجود نه وي دا خپل ځان د خاوند امانت ګڼي نبی علیہ السلام فرمایي دا څلور څیزونه چې چاته میلو شو کنه دته د دنیا او د آخرت د دین او د دنیا ټولې ښېګړې میلو شي په هغې کې یو نبی علیہ السلام څه ذکر کړی داسې ژبه چې د الله په ذکر سره مشغوله وي د الله په ذکر سره مشغوله وي نو بهترین څیز بهترینه ژبه هغه ده چې په هغې باندې د الله ذکر کېږي خبره ذکر کوم په دې موضوع باندې خبره ذکر کوم چې زمونږ په معاشره کې د الله ذکر ډېر لږ پاتې شوی دی د الله یاد ډېر کم پاتې شوی دی هر انسان دې ځان ته سوچ وکړي زه سحر راپاڅېدلی ومه ماښام شو شپه شوله کټ ته وختم اوده کېږم بیا دې ځان سره حساب وکړي د سحر نه واله تر دې شپې پورې ما په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کړی دی په دې مې کنځلې څومره کړي دي په دې مې غیبت څومره کړی دی په دې مې چغلۍ څومره کړي دي په دې مې لمسې څومره کړي دي په دې ژبه باندې د دوو تنو جنګول ما څومره کړي دي هر انسان دې سوچ وکړي که نه بیا به هر تن ته په خپله پته ولګي چې زه په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کوم څومره زه په دې ژبه د الله ذکر کوم هر سړی دې ځان سره حساب وکړي سهار شو ماښام شو ورځ ټوله تېره شوه زما په دې ژبه باندې د الله نافرمانۍ ډېرې شوې په د الله یاد په ډېرو شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي ته فرمایي بس ته دا خبره د ځان سره یاده کړه چې ستا ژبه دې همیشه د الله په ذکر باندې څه وي لمده وي لمده د الله په ذکر باندې خپله ژبه لمده ساته او دا ذکر چې کوم انسان کوي د ده زړه ته به سکون وي د ده زړه ته به اطمینان وي د ده زړه ته به ارام وي انفرادي ذکر خو څوک کوي نه انفرادي ذکر نه کوي ډېر کم خلک داسې پاتې شوي چې ځان له ذکر کوي او که چېرته د ذکر مجلس جوړ کړی شي چې راځئ ذکر وکړو نو بدعت ته وکړو نو ځان له ذکر کوي نه او مجلس ته چې راټولېږي او ذکر کوي نو بدعت دی نو دا مطلب ستا د خبرې چې اړو ذکر کوئ ما اړو ذکر ما ځان له کوه نه په مجلس کې کوه نو بهرحال زموږ معاشره کې ذکر دا ډېر کم شوی دی ډېر زیات کم شوی دی حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا ذکر دا انسان د عذاب قبر نه خلاصوي ذکر انسان د عذاب قبر نه خلاصوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي په اعمالو کې داسې یو عمل بل غوره نشته او بهتر نشته چې هغه د عذاب قبر نه خلاص کړي سوا د ذکر د الله نه حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په عملونو کې چې هغه عمل چې تا د الله د عذاب نه خلاصوي د عذاب قبر نه خلاصوي هغه د الله ذکر دی او عذاب قبر خو تاسو اوریدلی وي د علماو نه الله دې موږ ټولو ته فنا راکړي حدیث مبارک کې راځي او د عثمان رضی الله تعالی عنه په مخکې به چې کله د عذاب قبر ذکر کېده کنه نو ډېر زیات به یې ژړل یا به چې مقبرې ته ورغې او په قبر به سترګې ولګېدې نو ډېر زیات به ژړل حتی تر دې پورې چې دا اوښکې به په دې ږیره باندې بهېدې نو چاته مې تپوس وکړو عثمانه د جنت ذکر کېږي د جهنم ذکر کېږي دومره نه ژاړې
خو چې کله مقبرې ته راشي او قبرستان ویني او قبر ویني بیا ډېر ژاړي او د جهنم ذکر چې کېږي دومره نه ژاړي. دا ولې؟ عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا قبر چې ده کنه دا د آخرت د پونو اولنۍ پونه ده. دا قبر کو په دې منزل کې ته کامیاب شې خو وروسته نورو منزلونو کې هم کامیاب شې، خو که د قبر په دې منزل کې ناکامه شې وروسته بیا ناکامي او ناکامي ده، بیا خو کامیابي نشته ده. دې وجه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ما ته دا یاره ده که نه چې تاسو به د خپل مړي دفن نه کوئ، که نه به الله تبارک وتعالی ته فرمایلي چې تاسو د عذاب قبر ښودلی وي، خو تاسو به خپل مړي بیا دفن نه کوئ. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل د سارو باندې عذاب قبر نشته دی، او چېرته په دې باندې عذاب قبر دی په دې ځناور باندې که نه تاسو به د دوی نه یو سېب غوښه هم نه وخوړلی، د سارو در سره وخت نه ورغلی، خو چېرته دوی ته پته وي چې په موږ باندې عذاب قبر شته دی. دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا قبر چې کړه دا د خاورې یو ډېره کې مې حسابوي، دا د خاورې یو څه مې حسابوي، دا خو د جنت د باغچو یو باغچه ده یا د جهنم د کندو یو بدترینه کنده ده، یو بدترینه کنده ده. حدیث مبارک راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کله چې نیکمل انسان په قبر کې کېښودل شي، نیکمل انسان په کې کېښودل شي دا قبر ورته وایي وایي زما په شا زما په ملا چې څومره خلک ګرځېدل کنه په هغې ټولو کې ماته ته خوښ وي، او ما وایي چې ته به کله زما غېږې نه راځې، نن زما غېږې نه رالې ته ګوره زه ستا سره څومره ښه سلوک کومه. حدیث مبارک کې راځي وایي د جنت بستره ورته وغوړولی شي، د برې نه اواز وشي البسوه من الجنه وافرشوه من الجنه وافتحوا له بابا من ابواب الجنه. د جنت جامې ورته واغوندوئ، د جنت بستره ورته خوره کوئ، او د جنت د طرف یو پلکه ورته کولاو کړئ چې دا خوشبویانې ورته راځي او دا قبر پې کولاو شي. خو چې کله بدعمل انسان په دې قبر کې کېښودی شي نو حدیث مبارک کې راځي نبي علیه السلام فرمایي دا قبر ورته وایي دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېده که نه په هغې ټولو کې ماته ته ناخوښه وي، ځکه چې زه په دې ځمکه باندې چغلي کوله، قتل یې کوو، غیبت یې کوو، زنا یې کوله، غلا یې کوله، هر قسمه ګناه ده په دې ځمکه کوله. نو کله چې انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي دا ځمکه ورته خیرې کوي، ښه د ځمکې ته ډېر زیات تکلیف میلاوېږي د انسان د ګناه د وجې نه. نو دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېدو په هغې ټولو کې ته ماته ناخوښه وي، نن ته زما غېږې ته رالې ته ګوره چې ستا سره څه چل کومه. حدیث مبارک کې راځي دا ځمکه پې داسې راجوخته شي راتنګه پې شي. نبي علیه الصلوۃ والسلام دا خپلې مبارکې ګوتې په یو بل کې داسې ورکړې وایي دوی دا چجې دا پختې په یو بل کې داسې ورننوځي لکه څنګه چې زما دا ګوتې مبارکې په یو بل کې ورغلې دا چجې په یو بل کې داسې ننوځي. د اسمان نه اواز وشي د جهنم جامې ورته واغوندوئ، د جهنم بستره ورته خوره کوئ، او د جهنم د طرف نه دلته یو کړکي کولاو کړئ چې دا لوګي ورته راځي دې قبر ته. الله تبارک وتعالی دې پناه رانصیب کړي. بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي وایي یو کم سل اجدهاګانې په ده باندې مسلط شي، یو کم سل اجدهاګانې په هغه باندې مسلط شي او دې تر قیامته پورې چیچي. او نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل د دغې اجدهاګانو نه که چېرته یوه اجدها دنیا ته راله او دنیا کې پوکې سیرپ وو د هغې پوکې به دومره زهر چې په مخ د ځمکه به چېرته شینکې زرغون نه شي، داسې خطرناک اجدهاګانې او ماران دي. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي وایي که عذاب قبر د ځان نه سپکول غواړې او لر کول غواړې نو د الله ذکر کوه، د الله ذکر کوه. دا عذاب به خله سپکېږي چې کله ته څه کوې د الله ذکر